چک پوینټونو کې د تالاشۍ لپاره محکم ولاړ دي. نو ولس ډېر دردېدلی ولس دی. موږ چې چک پوینټ اچوو کوشش کوو چې ولس په عذاب نشي، د چا وخت ضایع نشي. د مریضانو لپاره، د امبولانس لپاره، د هر څه لپاره بیل اصول لرو. ډېر په اسانه توګه، ډېر خوشحالۍ سره کومه تلاشي الحمدلله موږ ښه په ویاړ سره خپل ملت او خپل ملک ته خدمت کوو. موږ ته هېڅ قسم مشکلات نشته، که واوره وي او که باران وي. د دې نه مخکې زموږ ملت ډېر دردېدلی، ډېر ځورېدلی دی. نو موږ غواړو چې ملت مو په آرامه خوب وکړي او موږ ورته شپه تر سهاره پورې په ویښه پاتې شو. الحمدلله از مجاهدین امارت اسلامی و کسایی که در چک پوینت کار میکنه بسیار راضی هستیم، چرا که از ما خانه‌ام نزدیک است و دکانم نزدیک است. هر روز 2 بار 3 بار اینجا تیر میشیم، تلاشی به دقت، پرسان، بازخواست، همه چیز است. ما راضی هستیم، انشالله خدا خیرشان بده. همیشه در خدمت بودم. اگر نصف شبم تیر شدیم همینجا اینا حاضر بودن ده همین په شړکنده واوره کې دا سرتیري په چک پوینټونو